د الله په امان افغانانو ورونو زما مینوالو په سوشل میډیا باندې زما اخرنی پیغام دی الله دې وکړي چې تاسې ماته اجازت راکړي او تاسې خوشحاله اوسئ زما په دې پیغام سره الله تعالی دې افغانستان جوړ کړي افغانانو ورونو خو زه چې څه فکر کوم ولاکې د قیامته پورې افغانستان جوړ کړي ولاکې د قیامته پورې افغانستان د بدبختیانو نه خلاص شي ځکه موږ د وخت داسې واکداران لرو چې هغه د ملت په قصه کې نه دي هغه خپل شخصي ضد او کینې اغوستي دي او خپل قدرت اغوستي خپلې چوکۍ اغوستي دا پیغام زما هغه مولیانو ته دی په افغانستان کې د علم دروازې بندې کړي د مکتبونو د جنو مکتبونو دروازې بندې کړي افغانستان غواړي چې بیا افغانستان ته جنګ راشي او غواړي چې افغانستان یو تورې کندې ته مهربان ورګزار کړي او تباه او بربادي کړي په 21مه صدۍ کې افغانان ورونو زمونږ په افغانستان کې اوس د مولیانو په دې بحث دی چې د جنو کوم مکتب یا علم یا د درس چې دی دا په اسلام کې شته او که نشته اوس په 21مه صدۍ کې همدغه مولا دغه موبایل کاروي د کافر دی په 21مه صدۍ کې همدغه مولا د انټرنیټ کاروي په 21مه صدۍ کې همدغه مولا چې دی سه مهربانه ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک ټویټر ډالر استعمالوي د کفارو چې هغه سه مهربانه د نټ کلپونو نه تلي دغه پیسې د بېادبي د مافې د شرابونو د ټکسونو نه تلي افغانستان کې سه مهربانه استعمالېږي که د هر طرف باندې وي استعمالېږي هغه ټولې روا دي خو زما د لورګانو مکتب زما د بچیانو مکتب چې دی دا ناروا دی په سر باندې مې تیریږي داسې بله ورځ ما راپورټ کتو چې د افغانستان د دې نه مالیه لې د دې نه محصوله لري لکه په دې تیارو کې شراب پراته دي او د شرابو د ټکس پیسې چې دي د افغانستان ته دي او سه مهربانه دغه حلال دي خو سه مهربانه علم زما د لورګانو حرام دی وای کرکټ مه کوئ کرکټ حرام دی وای کرکټ بعضې مولیان وای مې کوئ وای په دې باندې ستاسې وخت ضایع کېږي وای لاړ شي د فلسطین جهاد ته حالانکې خاوره رانه پنجاب نیولې دا ما فلسطین ته جهاد ته لیږي بکسینګ وای یو نوی فرمان جاری کړی دی وای بکسینګ مه کوئ سه مهربانه ځکه وای بکسینګ ناروا دی په اسلام کې دا نه دی راغلی نو ملا صاحب زه څه شی وکړمه چې علم ته مې ته نه پرېږدي قلم ته مې ته نه پرېږدي کرکټ ته مې ته نه پرېږدي فوټبال ته مې ته نه پرېږدي بکسینګ ته مې ته نه پرېږدي خو بیا د افغانستان یو دغه جوړه کړه مدرسه جوړه کړه په هغه جمهوریت کې ما یو ویډیو کړې وه برو نوم پرېږده نوم ورته بدل کړه ورته ووایه چې دا لویه مدرسه ده د دنیا دا کوم اسلام دی زه په دې باندې خو الله کې پوهېږم تاسې ته دا 40 میلیونه افغانان په داخل کې نه د سړي بچي ښکاري او نه د مسلمانان ښکاري او دا نه په خارج کې د مسلمانانو د افغانان د سړي بچي ښکاري خو ډالر تا ته افغانستان ته درلیږي هغه تا ته روا دي دنیا نړیوال تا ته سه مهربانه ډالر رالیږي افغانستان چې د هر طرف نه دغه مؤسسو یو قدر هغه ټول روا دي خو زما د لور مکتب ناروا دی دا د کفر هېواد دی دا لندن او دا یوروپ په دې لندن کې په زرهاو جوماتونه دلته چې مسلمانان رالو دلته د دې انګریزانو وغوښته چې موږ جوماتونه جوړو ورته ویل جوړ کړي تاسو حق لرئ مسلمانان هستئ ورته ویل موږ مدرسې جوړو په زرهاو مدرسې دلته جوړې کړې ورته ویل تاسو مسلمانان ځان ته مدرسې جوړ کړي ورته ویل زمونږ ښځې په حجاب کې ګرځي ورته ویل ګرځي دي ورته مهربانه تاسو مسلمانان تاسو حق لرئ چې په خپل حجاب کې وګرځي خپل مدرسې خپل جوماتونه جوړ کړي سرچ کړي په ګوګل کې ملا صاحب دا موبایل خو تاسو سره هم دی د 4-5 کیمرو والا لږ ګوګل کې سرچ کړه څومره جوماتونه دي په انګلند کې په زرهاو دي په لندن کې مګر زه په افغانستان کې چې خدای ماته حق راکړی زما لور ته دا حق ورکړی زما خور ته دا حق ورکړی دی چې هغه علم وکړي هغه تعلیم وکړي هغه زده کړې وکړي نو چې ته ځینې قلم والي نو زما خور او زما مور زما د وطن خلک به په څنګه پرمختګ وکړي زمانم چې تا به یو پروژه روانه کړي زمانم چې تا به یو 2 سړکونه روان کړي خو د سړک نه دي د پروژو نه دي مخکې تعلیم دی دا خو هغه کار شو چې د مجاهدینو لیډرانو بچیانو لورګانو ټول تعلیمونه وکړه او ولس یې تباه او برباد کړو کابل یې وران کړو مکتبونه یې وران کړل سه مهربانه نن د لیډرانو بچیان هغه د مزې کوي عام ولس یې تباه او برباد نور زه به څنګه مبارزه وکړم افغانانو په کوم مخ یې وکړمه څه رقم یې وکړمه زه ما سره خو الفاظ نشته دی ما سره خو د دغه بچیانو جواب نشته چې د دغه بچیانو ته جواب ویم نور ستړې شو دنیا ورته ستړې شوه تا خدای چې 40 میلیونه اکثریت تا ته لګی دی په خارج کې تا ته لګی دی او تاسې د ګوتو په شمار یو څو مولیان ته ناست هستئ دا روا دی او دا ناروا دی دا روا دی او دا ناروا دی اوس یې مهربانه په پلار نیکه باندې مسلمانان یو د 1400 کال نه مسلمانان یو تاسې راوانې کوم اسلام راولئ دا وطن به مخکې وانې لاړ شي دا به پرمختګ وکړي
بیا هم که زما نه په خبرو کې کومه غلطي شوي ټول افغانانو نه بخښنه غواړم که زما مخالفین هم هستئ که ما ته هم کنځلې کړي که هر څه هم کړي خو قسم ده خورم چې زما مبارزه زما اواز صرف د افغانستان د یووالي دپاره د ملک د پرمختګ دپاره او د تحصیل او تعلیم دپاره مګر اوسني واکداران ملا صاحبانې نه درته تعلیم پرېږدي او نه غواړي چې پرمختګ وکړي او دوی خپل نظام چپه کوي خپله خپې وایي وخت به راشي بیا به دا زما خبرې رښتیا شي په الله سپارمه که بیا هم په خبرو کې څه غلطي شوي بخښنه راته کوئ یعنې مشکل دی چې ستاسې نه رخصت والم خو په زړه باندې بیا تېرو د الله په امان ښه وخت ولرئ دی چې یو ګوند کې نه یم ما ټول عمر مزدوري کړې ده یو ګوند کې نه یم ما ټول عمر مزدوري کړې ده ما د مظلوم ملت په حق کې شاعري کړې ده یو ګوند کې نه یم ما ټول عمر مزدوري کړې ده ما د مظلوم ملت په حق کې شاعري کړې ده زه چې څه وایم غوږ شئ ما باندې تهمت مه کوئ زه چې څه وایم غوږ شئ ما باندې تهمت مه کوئ واورئ آخره پورې اوس نه قضاوت مه کوئ د جمهوریت د وخت څو کړنو ته مو پام ګرځوم بیلګې شته د جمهوریت د وخت څو کړنو ته مو پام ګرځوم بیلګې شته لاسته راوړنو ته مو پام ګرځوم له انټرنیټ راواخله څه ناسه سیستم یې جوړ کړ د رهبرانو په لاس وران کابل خسم یې جوړ کړ یو اندازه د ګاونډي له محتاجۍ خلاص کړو یو اندازه د ګاونډي د محتاجۍ خلاص کړو پیسه ترې لوړه شوه پیغور د افغانۍ خلاص کړو د ښار د هر کور د مخ خامې کوڅې جوړې شوې د ښار د هر کور د مخ خامې کوڅې جوړې شوې کلي او ښار کې ښوونځي او مدرسې جوړې شوې زړه به مې ښه شو چې به وایي کتابونه لاس کې زړه به مې ښه شو چې به وایي کتابونه لاس کې نجونې چې تللې ښوونځي ته تور او سپین لباس کې ضمیر مې نه مني چې نوره یې ستاینه وکړم ضمیر مې نه مني چې نوره یې ستاینه وکړم راځم دې بل اړخ ته یې څرنګه بخښنه وکړم غني که هر څه وپاړی څه نه وایم غني که هر څه وپاړی څه نه وایم ورنه راتاو د څنګ ملګرو به یې څه وایم تاسې او خدای د خپلواکۍ پاچاهي دې ته وایي تاسې او خدای د خپلواکۍ پاچاهي دې ته وایي د دغه درست افغانستان په مشري دې ته وایي په پارلمان کې وکالت یې په وار ورکوو همدې وکیل به ولسمشر ته اخطار ورکوو په پارلمان کې وکالت یې په پارلمان کې وکالت په وار ورکوو همدې وکیل به ولسمشر ته اخطار ورکوو خپله نور تنګ شو د والي او قمندان د لاسه خپله نور تنګ شو د والي او قمندان د لاسه او د پاچاهۍ په خوند پوه نه شو ګلمرجان د لاسه خپله نور تنګ شو د والي او قمندان د لاسه او د پاچاهۍ په خوند پوه نه شو ګلمرجان د لاسه اوس نو مزې کوه چکنۍ سره چپسونه وهه اوس نو مزې کوه چکنۍ سره چپسونه وهه څنګه په کورې کړې تکړه شه اوس خوبونه وهه مننه انتخابات هسې په نومو معاملې کېدلې انتخابات هسې په نومو معاملې کېدلې عجیبه دا وه په جانکېرې فیصلې کېدلې انتخابات هسې په نومو معاملې کېدلې او عجیبه دا وه په جانکېرې فیصلې کېدلې چې څوک تکیه کوي په بل باور په مټ نه لري چې څوک تکیه کوي په بل باور په مټ نه لري چې څوک تکیه کوي په بل باور په مټ نه لري سیاست رښتیا چل دی فریب دی مخ او سټ نه لري هاغه دیوال زر رانړېږي دومره تاب نه لري هاغه دیوال زر رانړېږي دومره تاب نه لري له خامو خښتو نه چې جوړ وي او تاداب نه لري لنډه به وایم لور په لور قوم پرستي شروع وه لنډه به وایم لور په لور قوم پرستي شروع وه د کابل ښار کې ښه د زور لنډه غري شروع وه لنډه به وایم لور په لور قوم پرستي شروع وه د کابل ښار کې ښه د زور لنډه غري شروع وه بلخ کې مودونه خپله خوښه به والي کوله بلخ کې مودونه خپله خوښه به والي کوله په نوم والي و په ټول ارګې پاچاهي کوله د ښار وړو غلو پولیسانو سره لار وهله د ښار وړو غلو پولیسانو سره لار وهله اختطافګرو وزیرانو سره لار وهله زما د دې مظلوم ملت پر سر خیانت روانو په ادارو کې ښه ښکاره رشوت روانو